ولې موږ سره داسې وشول؟ موږ دواړه خوښ وو. ژوند مو د یو بل په شتون ډېر ښکلی و. موږ دواړه به تل د یو بل د شتون شکراني لمونځونه کول. ما په هره میاشت کې 3 روژې نیولې او هغې به هر شپه تهجد کول او له خدای به مو دا غوښتل چې موږ د یو بل په وصال ونازوي او تل د یو بل څنګ کې واوسېږو. زه به روژې نیسم جانانه، ته د تهجد لمونځ کوه چې یو ځای شو. خو شاید خدای ته دا منظوره نه وه. زموږ نصیب خوار و، د تقدیر فیصلې وې، هر څه چې وخو زموږ د بدبختۍ ورځې شپې وې. د یو بل نشتون سم ځورولو. نه پوهېږم چې ما په ما څه شوي و، خو د هغې دغه لرې والی ما هېڅ زغملی نه شو. د هغې کوژده وشوه او ورپسې واده، خو زما روح کله هم هغه له ځانه بېله نه حسابوله، تل یې د ځان برخه ګڼله. خو ولې موږ سره داسې وشول؟ د هغې له واده وروسته سره یو وخت موږ شولو، خبرې مو سره وکړلې. د مخخې وخت کې یې وویل نه مې هېرېږي. ما ورته وویل ولې دې پرېښودم؟ راته یې وویل له بېوسۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم، نه په زړه کافره یم.